ځوانه نن درته یو حقیقت ویمه، ممکنه ده چې زما خبرې به په تا ښې نه لګي، خو زه یقین سره ویم چې زما یوه خبره به صحیح وي او ستا په حق کې به وي. کله هم چې ته خفه یې تا ته معلومه نه ده چې د دې وجه څه ده. زه درته ویمه د دې د ټولو نه لویه وجه دا ده چې څنګه ته غواړې ستا سره هغسې نه کیږي. یعنې دا ژوند ستا په حساب نه دی روان، ځکه ته خفه یې، ته په ټینشن کې، ته په ډپریشن کې. ځوانه په دې خبره ځان پوهه که، ولې دې ژوند ستا ټیکه اخیستې ده، ستا ذمواري اخیستې ده، ستا سره سټامپ لیکلی، اګریمنټ یې درسره کړی دی چې څه ته غواړې هغسې به زه کومه. ځوانه داسې نه ده، خواهشات ستا دي، ژوند ستا دی، نو ذمواري هم ستا ده، محنت به هم ته کې، کوشش به هم ته کې. ژوند د چا هم پروا نه کوي چې ته مرې او که نه ژوندی پاتې کېږي. خو که چېرې ته ښه ژوند تېرې او ژوندی پاتې کېدل غواړې، د حالاتو سره به فایټ کې، د مشکلاتو سره به فایټ کې، سختې به برداشت کې، په صحیح وخت به صحیح فیصله کې، صحیح لاره به اختیارې، هله به ته په ژوند کې بخت کې ځې. او که ته جړاګانې کې او ته فریادونه کې، دا ژوند ستا په مرضۍ باندې نه دی، دا چرم د چا پروا نه کوي. خپله ذمواري په خپله باندې واخله. هم نن فیصله وکړه چې زه څه کولی شم، هغه د چا پلار نشي کولی. هغه به ستا سره کېږي چې څه ته غواړې، خو د هغې دپاره به ته محنت کې. مخکې تلو دپاره به په منزل باندې نظر نه ساتې، بلکې په خپله لاره باندې به نظر ساتې. که په منزل باندې دې نظر وساتلو، لاره به درنه خطا کېږي. په لاره باندې نظر ساته، یوه نه یوه ورځ به ته خپل منزل ته رسې. او که چېرې جړه درځي او سختې در باندې ډېرې زیاتې راځي، نو چاته جاړه مه، یو سایډ ته کښېنه او په چغو چغو وجاړه، او د هغه جړا نه بعد همت بیا په ځان کې را پیدا کړه، ځکه چې الله تعالی په تا کې ډېر طاقت پیدا کړی دی. ته د هغې سوچ نشې کولی. بیا ووایه چې زه یو ځوان یم، الله تعالی ژوند را کړی دی، زما ځواني ده، زه ډېر څه کولی شم، او بیا خپل منزل طرف ته روان شه. خو ودرېږې به نه، سختې به راځي، حالات به سختېږي، د خلکو خبرې به وي، مشکلات به راځي، دردونه به ته ډېر زیات برداشت کې، هله به مخکې ځې. ژوند داسې نه تېرېږي، دا د وسه پورې چې ته کوم سوچونه کې، لارې په خپله ازادېږي، د کمې پورې چې تللی شې د هغه ځای پورې لاړ شه. په الله تعالی یقین ساته، صحیح سوچ کوه، صحیح فکر کوه، مثبت سوچ کوه، منفي څیزونه ذهن ته مه راوله. ته ګوره چې الله تعالی تعالی څه نه درکوي، خو ته صرف د قسمت په تمه باندې ناست یې. خو ځوانه زه تا ته وایم چې ستا په قسمت کې دغه دي داسې چې ستا سره کېږي. الله تعالی فرمایي چې زه تر هغې پورې د انسان ژوند نه بدلومه تر څو پورې چې هغه په خپله باندې د بدلېدو کوشش نه یې کړی. هم نن فیصله وکړه، الله تعالی دې ژوند بدلوي. ستا سره د خلکو ژوند بدلیږي، د معاشرې ژوند بدلیږي، د خاندان ژوند دې بدلیږي، حتی تر دې پورې چې ته هغه کولی شي چې د هغې څوک سوچ نشي کولی. هم نن فیصله وکړه او بسم الله که.